یقین په خدای کې جمعات کې ناست دی ما ته خدا مسائل راځي که نه مالګي مصالح مونږ ته خلک بیانوي چې داسې خاوندان دي چې خاوند ښځې له لاس مات کړی یقین په خدای کې داسې خاوندان هم دي چې ښځې له د اوسپنې ګرمې اوسپنې داغونه ورکړي دا ظلم دی دا کوم شریعت دی رسول الله په مخ باندې نو زمونږ دا فقها خو بیا د دې نه مسایل وباسي هغوی وي دا مخ باندې ولمنې منه دي وي دا د ډول او د زینت ځای دی نو په حکم د وجهې کې هر موضع زینت دی د ډول په ځای به ښځه نه وي شامي بلکل به نه وي ښه د ډول په ځای نو سر باندې به ښځه نه وي د ډول ځای ټوله ښځې چې سپینې تورې کي او دې مار ولا هغه ګومنځ یې ورکوي او شیمپوان هم ورکوي او هغه کالیم کې د پاسه ډول په مری سینه به نه وی دا د ډول دی دلته ګلبنده چې یا میله چې دلته په جامو ګلکاري کوي ښځې ښکلې ساتي په لاسونو ګوتو به نه وی بنګړي پکې اچوي ګوتمې پکې اچوي نکري دې پې پورې کوي ښځې خشته ساتي لاندې پخپو به نه وی ولې ښځې ډولې ساتي نکري دې پې پورې کوي پازیب ورته چې نو یو ځل پخوا مې درس کېده وي یو طالب چې ټولې وي په کم ځای وو ځکه چې په مخ او په سټ او په مری او په سینه او په لاس او په خپو نه وی او په سر په کم ځای مې لکه په دې املا وا حضور پاک فرمایي ضربا غیر مبرح د حدیث الفاظ سخت وال په دي دوه قسمه وال دي یو تعذیبا یو تادیبا یو هغه وال دي چې ته انسان له عذاب په شکل کې ورکې یو د ادب په شکل کې لکه پلار چې زوی یا مور چې بچي تادیب معمولی یارور دمکی باس خلق راگیری کنو غرض غرض او څومره ظلم دی ښځو سره نن کېږي الله زمانې توبې په مفتو کې طلاقونه شول دومره د طلاق و ریشو د زما وروڼو چې زه تاسو ته نشم ویلی هلته به دوه دوستانې دکان به شریکي یو بل سره به روان شي یو به ورته څه وایي که تا سره ما بیا شریک کاروبار وکړو نو په تا به ښځه او په ما درې طلاق کوي خدای دې غرق او تباه کړه هغه قرآن هغه سره زور ښځې نه شي رور سره به په جګړې ښځې ته وایي که ته د مار وکړه بیا لاړې نو تا په ښځه په درې طلاق چېرته په لاره روان یې سخر به پې سلام یې سخر به د باندې سلام دا بله ده دا په سخر اچوی که ته سخر وسې اوس تا پلار ماله مخې نه راغی مخې را که ته بیا پلار کره لاړې نو په ما په درې طلاق بیا وروسته راځي یاره جي څوک دی دا خبره مې د خولې نه وتلې ده مې سوچ اوس چې دا خښته راوالم په دا مازدیګر دی وه د وسه ما له ډېر کار راځي دا طلاقیانو ته مې ډېر کار راځي زه ورته غټ طلاقي ویم اکثر ما ته ټېلیفون وکړي که نه یاره چې یو سړي دا خبره کړې ده زه به هغه سړی راولې ځکه طلاق و بلا قسمونه دي چې ته دې خپله تپوس وکړم دا وایي ما پرس کا که نه نو مې د اوسه خو ویرس په تا کې پراته دي که طلاقي د ویرس په تا کې پراته دي دا ظلم به نه کوې ښځه سره دا به په څه ښځې سمه بعثت لیتمم مکارم الاخلاق دا په دین په شریعت شمائل ترمذی وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان شمت حضرت عائشہ صدیقہ فرمائے ما ضرب امرأة ولا خادما قط حضور پاک په خپل زندګۍ کې بی یا خادم نوکر غلام له ډب نه دی ورکړی او راشه اخلاق وګوره د بیبیانو یا کومو ماشومانو چې حضور پاک سره ژوند تیر کړی دی د هغې ابن عباس او سموره ابن جندب او حضرت انس وګوره په خدای کې چې د ټولې دنیا د خلکو اخلاق یو ځای کړه چې د هغې د خپې دوړې ته رسېږي دا په څه باندې دا په دین په شریعت دقه مدرسې دي بس دغې مدرسو کې ټیک ده زموږ مدرسو کې به وي دا نه چې نه به خامخا به خو چې ته په زرو کې یو کس به داسې که ته په 2000 کې یو کس به داسې وي بیا د بدنامۍ ذریعه ګرځي دا به وي دا په شیطان لري خو لیکن اکثریت الحمدلله زمونږ د مدرسو فضلا او زمونږ د مدرسو فاضلات الحمدلله نقشې به یې نقشې که خیر الحمد ما ته یو سړي ټېلیفون وکړو ما ته دا ته تقریبا 14-15 کال ما ته چې مولوي صاحب یو نیټ باندې یو سوال راغلی دی او د هغې جواب غواړي او چې چا ډېر مختصر جواب و نو هغه ته به انعام میلاوي هغې کې لیکلي چې دا بنات هغه زمانه کې د بناتو مدرسې ډېرې دي اوس شکر دی ډېرې چې د بناتو د مدرسو څه فایده ده خو مختصر جواب
اوږده جوابونه خدا دي قرآن زده کوي دین زده کوي حدیث زده کوي پرده چې څونه چا مختصر انعام به میلاویږي مې ولیکه وینا ته په سوچو کروځي پکې شته ګوره غټ انعام دی پکې مې مړه ما سره د سوچ موقع نشته خو لیکه مې زمونږ د بناتو د مدرسو مقصد دا دی چې د دې کشرانو جینکو کې الله د بیبي فاطمه نقش پیدا کړي دغه مقصد مې کذالک او کذالک چې پدې کې الله د بیبي عائشه او جلک رونما کې نمایا بیا راته څه ډېره موده په ټیلیفون کو مولوي صاحب وي زما د جواب په شان رپورټ جواب جامع معنی د بل چانو وایي هغه انعام ما وګټه مې ظالم بچی پوټ نیم خو در سره زما کېږي ځکه چې نقل خو درته ما وخو بیا ځان غلی که هغې نه پسې راته ټیلیفون ونه کړو کېدای شي دا سوچ و چې دی رانه جوړ پکې غواړي هماسې ګپ لګولو د خدای پاک فضل او کرم چې زمونږ علما د مدرسو فضله هر څومره چې لوی شي د کور په ناسته به نه شرمېږي که خیر انشاءالله د جومات په ځمکه په ناسته به نه شرمېږي انشاءالله العزیز تکبر لویي به پکې نه انشاءالله الا ماشاءالله بي داسې په زرو دوه زرو کې یو کس دا د مدرسو اثرات دي نو تاسو ته زما دا درخواست دی چې خپل ماشومان خپل بچي راوړئ مدرسو کې داخل او خپل لونه راولې او په مدرسو کې داخل علم پې وکړي اخلاق به زده کړي دیني اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع وکړي او د الله برکات په نازل شي دا وکړي دا کار اخیري یو خبره درته کوم یو کال مخکې د دارالعلوم حقانیې د ستربندي وه د شپې نه ماته یو زنانه ټیلیفون دا بل زما هغه علاقې ته تلم د دې شیرګل نه بار علاقه ده کاټلنګ سایډ شیرګل دی میاس ابل ترې بیان مې وکړ ما هغې ته مې مغزی ونه خو هغه بعضې علما وپېژندل مې د ستاسو سره په ګاونډ یو زنانه ماته ټیلیفون وکړ ژړل ډېرې ژړل نو ما هغه زنانه ته ویې مې خورې ولې ژاړې مې ژړل مې ګوره که ته داسې ژاړې مسلې تپوس کې وکړو که داسې ژاړې نو ټیلیفون درته بندوم نو ما ته ویل چې نه که نه بنده کې ګوره زه ډېره بې کسبې څوک یم ډېر عاجز یم کونډ یم ماشومان یتیمانان بچي مې او دا نمبر مې ستا په ډېر لوی تکلیف را پیدا کړ مولوي صاحب ژړا راځي خبره درته کومه خو مه بندوه زما پې رحم راغی مې ښه ما ته ویل چې زما بچی تا سره سبا بل ورځ په دارالعلوم حقاني کې فارغېږي چې د ده نه به مولا جوړ شوی و که دا ټکې د عالم هغې نه مولی و داسې په سلګو یو جړ زما د دې بچي نه به مولا جوړ شوی و که ما خو که خواري کړي نو جوړ شوي به که نه نو فکر مه کوه مولا یوازې مدرس ته خو نه که د ناظرې درس کوي چې د امامتي کې دا لویه خبره ما ته ویې نه که نه مولوي صاحب ما دې بچي له ډېرې زیاتې خوارۍ کړي وی زما خاوند مړ شو دا واړه ماشومان اومه خوله ما ته پاتې شو وی تا یو ځای تقریر کو چې یو بچی علم نه ورکړي زه خو دا وایم وی هغه وخت ما فیصله وکړه چې دا مشر بچی به زه عالم جوړوم وی بس دوه مې ته علم ته مې کښېنه د ښځې داسې ژړل چې مړه رښتیا خبرې هم زه یې مو ژړو ما ته ویل دې بچي دپاره ما په پردو کورونو کې ځمکې جارو کړې پردي کورونو دې بچي له ما پردي لوښي ووینځل د دې بچي دپاره ما پردی جامې ووینځل او د دې بچي دپاره ما په پردو د کښېنه 2 منټه د کښېنه سړی وی چې ما خبره سکو ما ته وی چې په پردو کورونو کې پردي ماشومان اولوبو یقینو کدا دا غیر الفاظ دي چې ما پردي ماشومانو پمپرې بدل کړو پردي واړه مې اولوبو دې بچی ده ما سره چې نور او پردي کور کې اوس خپل کور مې نشته ما نورو بچو له پردي ټوکړې راوړې په مې په ما پردی جامې لنډې تنګې کړې نورو بچو ته ما واچو او مې دې بچي باندې د پیغمبر
دین زده کوم علم کوم دله ښکلې جوړه الله دله ښکلې جوړی دله خشته واسکټ پیزان او چې مدرسې ته په جیب کې پیسې چې دی عالم جوړېږي چې د هر څه خشتۍ په فرقې او بیا چې دی هلکانو ته نورو ته خفه نه شي مولوي صاحب ما خو د دې بچي دپاره ځان خاورې کړه ما خو بل مېړو نه کړ ما خو پردي ماشومان وله ولوبول ما خو پردي ماشومان ورته پاک کړل نو جاړم په دې چې دې بچي نه به اوس عالم جوړ شوی کړه ما وی خورې نوم یې راته ښایه د کوم ځای وی نه نه ډېر هوښیاره ښځه وی بیا به ته نوم والې ما بچې به وشرمېږي رسوا بچې باید د راکوټې نه یم د ما پکې غرض وی ښځه د پلانکي کلي مو د ما د زوی دا نوم دی خاوند دی د مل خاوندان سهار له ما دا لوم کې اواز وکړ دا طالب د پلانکي کلي څوک دی د ما کار اخوا کې ما سره ناست ودرېد او د خدای فضل ما سره به د ترمذي شریف عبارت وی خوشحال نو بچې سبق نه پس زما کمرې ته راشه بو مې ته کمرې ته او نور مې پې نه کړم مې ته د هغې علاقې مې پلار دی چې دی پوه نه شي پلار خو مې وفات دی مړ دی زما مور ده او نور ماشومان یتیمانان زه پکې لوي هغه علاقې یو مولوي صاحب د مدرسه ده ما شاګرد دی هغه ته ډېره کونه یو هلک دی او چې فارغ ځان سره به مدرس کړي ښه کتابونه به ورکوي تنخوا به د نورو استادانو نه ډېره ورکوي بلکل د الله فضل پروس کال په هغه مدرسه کې درس وکړ هغه محتمم صاحب خو زما شاګرد دی زما سره په رابطه کې ما ته وي مولوي صاحب قابل هلک دې راکړی دی وی طالبان دې ښه خوشحاله او وی ښه ښکلې درسونه یې وکړل الحمدلله مې سږ کال به ورله ترقي م ورکوې تنخوا به م زیاتی هغه هلک اوس څه دی ګوره د علم برکت ده ښکلې امامتي موندلې خشته ښکلې جومات د ناظرې درس هم کوي ماښام ماسخوتن تفسیر درس هم کوي هغې وله کور ورکړی دی هغه مور یې پردي کور نه خلاصه شوه مور یې نن د خلکو مشره ده د کلي د محلې د علاقې ماشومان راځي سبق ورسره هغه مارونو اخلاص دې چې دا خبرې وکړې ما وې پروردګاره رحمانت په دې ښځه چې رحم نه کوې کې به په چا کریمه ذاته په دا ښځه چې کرم ونه کې چې دې هر څه ځان خاورې کړه دې بچي دپاره او د دین د علم دپاره رب هغه کرم او رحم به دې وي په چا قسم په خدای اوس هم راته قسمیان ویم زمونږ مفتي صاحب ته محتمم صاحب ته به یا پتې یعنې ما ته پتې چې دې ته هم پتې چې زمونږ په مدرسه کې داسې طالبان هم شته پر مخکې وسق الله ته پته نشته چې هغې به سار سبق وي ماسپښین مازدیګر به چینچي چلوله ځان له پیسې پیدا خدای قسم قسم راته خو را روان وم په کولاډیر چوک کې او هلته یو ګوټې ګاډۍ بریک شو هلکانو را منډې کړې په خیر زما ډرایور دې ته پته یو دوه هلکان د هوټل نه راغلل ما بچې څه کوې وایي مونږ خو مدرسې طالبان یو نو څه مدرسې انجبارو کړو دلته خدمت کوي آیا دا لوښي زدل او دا خلکو ته اولې نو بس غریب دي څوک کور څه نشته آیا دا مور کې دا بچي دغه علم له وباسي د خدای فضل به په دې نه دغه غریب پلار چې دا بچي راوباسي او مدرسې ته نو پروردګار کرم به په چا کوي کرم به په ټول کوي کرم به په چا کوي کرم به په دقه کوي په تاسو به کوي الحمدلله څوک چې عالم ته کښېني درس ته کښېني بیان ته کښېني علماو سره وینه کوي د څه له وجې نه کوي د خدای د قرآن نه مدرسو سره امداد چې کوي نو مدرسې چا په امداد چلېږي استاد زه خو په دې کې ما خو د اولو په غټه جلسه کې هم د دارالعلوماني اخري جلسه وه عوامو شکریا ده که دې عوامو زموږ طالبانو له ډوډۍ په جوماتونو کې نه ورکول مونږ به چا ته درسونه که دې مونږ له مدرسو سره امداد ونه کړي مونږ به چې کوم چا ته که دوی بچي راونه لېږي زه به سبق چا ته ویم ستاسو ستاسو اخلاص دې زمارو نه تاسو دلته په دومره ګڼ تعداد نه وی ناستو ما به تقریر چا ته کوم خو تاسو مونږ له مینه راکړئ تاسو را سره کښېنئ تاسو زنده‌باد چغه ووهئ تاسو محبت راکړئ تاسو راته ودرېږئ تاسو را لاسونه ښکلې کړئ زمونږ په زړه کې لږ نور هم سوچ پیدا شي او تاسو مونږ شکریا ادا کوو زمارو مدرسې سره به یو انسان امداد کوي په ده به خدای فضل نه کوي الله د قرآن مدرسې سره دې ملګري ما ته وایي چې اخره کې دې خلکو ته لږ غوندې د دعوت او تبلیغ د خروج خبره ملګري دی نه ټولې شعبې دي
الحمدلله او لګیا دي په ټولو شعبو کې مسلمانان خدمت کوي د خدای پاک فضل او کرم. بنیادي خبره د تاسو ته کوم زمانو دا مدرسې د دې دای کارخانې دي، کارخانې د دې نوځي بیا تبلیغ لموزي او تصوف لموزي او درس او تدریس او هر قسمه د دین خدمتونو لبیا دي. دا د خدای د رحم او د کرم مونږ ډېر امید لرو کوي برابر که خیر ان شاء الله. علما به لګي درسونه به کوي، تاسو بچي راځي، عالمان به درته امامتۍ کوي، مدرسې به جوړې، تاسو به امداد کوئ. علما خو مدرسې په خپله نشي کوي، غریبانانو سره څه دي؟ څه شی دی په 5-6,000 تنخواه د مولا تنخواه کې خو د موټرسایکل تیل هم نه کېږي. د قاریانو حافظانو دغه تنخواهګانې دي، په هغې خو دې تیل هم نه کېږي، خپلې لګوي. دا مولانا هدایت الحق صاحب دي، دا نور علما دي، خپل ځای په ځای په سکول کې یو ځای بل ځای خپلې پې لګوي. الحمدلله فخر کوو مونږ په دې څیزونو باندې. زما ورور د الله رحم به که خیر په مونږ تاسو راځي که خیر، د الله کرم به راځي، ستاسو مال کې به برکت پیدا کېږي، ستاسو بچو کې به پیدا کېږي، ستاسو کې به برکت پیدا کېږي، الله به خوشحالېږي دنیا و آخر کو کله چې دا دین په شریکه مونږ تاسو چلوي.